وطن کې مه ختموئ، جرګه په خپل منځ کې مه ختموئ. جرګه یوازې ګورې دا نه ده چې صرف تاڼې له موږ لاړ شو او دفتر له لاړ شو جرګه موږ جوړه کړو. جرګه په قام کې کوئ، په قام کې د ورورولۍ جرګې هم کوئ، قامي جرګې هم کوئ، د وطن په امن هم جرګه کوئ، په بله مسلې هم کوئ. او دا مشران تاسو دا یاد لرئ چې په دې وخت کې دا ټیک د الینګار فقیر صاحب نشته په موږ کې، په دې ملکانه کې خاخ دی. بابړي ملا صاحب نشته په دې وخت کې، دغه رنګ قاضي عبدالحلیم اثر صاحب او د هغوی مشران نشته په دې خاوره کې. وګورئ تاسو د دې وخت مشران یې وئ. اکثر موږ د دې مشرانو څخه کله کینو ګیله کوي، وایي کشران زموږ نه مني او د کشرانو دور دی. موږ دا خبره کوو چې ګورئ مشر مشر یې که نه نو کشر به د هغه مني. مشر به کردار ادا کوي، مشر له کردار ادا کول نه دي پرېښودل پکار. راتلونکی وخت د دې ځوانانو دی، د مشرانو نه زده کړه کوئ، د مشرانو ادب احترام په حجرو کې ناسته کوئ. زموږ ګورې حجره په منځ کې ختمه شوه، چې حجره ختمه شوه جومات ته موږ پښتانه نه راغونډېږو. نو حجره او جومات خو زموږ د راغونډېدو ځای و. چې حجره او جومات زموږ کمزوری شو نو هر سړی په کور ننوتو، هر سړی په خپل کور کې راټول شو، نو قام کمزوری شو، بدبختۍ راغلې په دې خاوره، بدامني راله. تاسو دې د سلازو قبیلې توره کړې ده په ټولو وختونو کې، په دې لنډ وخت کې هم ستاسو مېړانه معلومه ده. دا نور د ترکاڼي خاورې ته که لاړئ که نه موږ ورې د حیا عزت نه خلاص شو. نن هم موږ ځای نه راځو. ټیک د دا رسلازو مشران هم ډېر په ظلم ووژل شو، ډېر دلته کې د تباهي بدبختۍ رالې، خو کم از کم دومره بېعزتۍ ونه شوې لکه چې نور د نورو ولسونو وشولې. دا ستاسو د جرګې برکت و، ستاسو د یووالي برکت و. نو جرګه عزیزانو ژوندۍ ساتئ، په هر ځای کې ساتئ. جرګه چې کوم ده دا په ولس باندې ژوندۍ پاتې، او روغ خلک په جرګو کې اچوئ، دیانتدار خلک په جرګو کې اچوئ، کره خلک په جرګو کې اچوئ، په جرګو پوهه خلک په جرګه کې اچوئ. جرګه څه ده؟ شریعت او رواج. یو لانجه له لنډې خلاصوئ د مدعیانو په رضا. که خپل منځ کې جوړه جاړی کوله نرخ هم معلوم دی، جرګه دې جوړه کړي. نه خلاصوله رواج هم معلوم دی، یو عالم ته کېنوئ شریعت ولګوئ په 2 منټه کې. وګورئ جرګمارو ته پړکې مه ډکوئ، دا واورئ. اکثر موږ دا فریقین جرګمارو ته کرښې راکاږو، وایي ګورئ که د دې نه دېخوا وکړه خپله به دي، یا بیره جرګمار فیصلې موږ نه منو. جرګې مه سپکوئ، جرګې به درنې ساتئ. پښتانه وایي چې جرګه چا سپکه کړه هغه سړی په خپله باندې سپکېږي. خوشحال بابا وایي، خوشحال بابا 400 کاله پخوا وایي بې جرګې به هېڅ کار په لاس وانخلي چې خبر وي د جرګې په برکت. څو ورځې وړاندې د دې ټولو پښتنو جرګه وه، په ټول پاکستان باندې سخته وه. په جرګه کې څو خو خپل فریادونه هم کول. په جرګه کې پښتنو څه وویل؟ د یووالي خبره وه، د امن خبره وه، لیټۍ کنډه وزاد که نوه پاسه زاد که، امن راکه، په دې وطن کې ژوند راکه. دا ناروا خبرې دي. نو دا د جرګې برکتونه دي عزیزانو. د عمر فاروق رضی الله عنه په حواله ته یو خبر آخري کومه. د عمر رضی الله عنه په زمانه کې به چې کله قاضیانو له لانجه راله، نو عمر صاحب حکم کړی په خپل خلافت کې، ویل رد الخصومة على ذوي المحارم فإن القضاء يورث الضغائن. لانجې قاضیانو ته ویل اره لانجه تاڼو ته مه راکاږئ، اره لانجه عدالتونو ته مه راکاږئ. ټیک دی، یو سړی زورورو د سنه کېناستو عدالت له هم لاړ شه، وکیل هم ونیسه. دا د دې وخت یو نظام راغلی، مجبوري ده. وګورې خلاصوي بیا جرګه چې د جج ته مخامخ شي. یو ورځ دلته ریښار کې د یو وکیل ملګري سره ناست وم، مالجنګ جج څنګه فیصله کوي؟ هغه ویل جج هم د دې وطن پښتون دی، ویل چې لانجه وله راشي دوانه فریقین اول راننه باسي چې لاړ شي او په کور کې خلاصه کوي، ماته یې مه پرېږدئ. جج هم ورته ویل د جرګې خبره وکړي، خو چې فریقین یو بل څه ګزاره نه کوي نو بیا جج ورته وایي چې اوس به د قانون مطابق به ځو. نو ګورئ عزیزانو، عمر رضی الله عنه دا حکم کړی و، ویل لانجې په کورنو کې خلاصې کوي، په کلو کې خلاصې کوي، په دغه شان ډبه ورشو کې خلاصې کوي، ځکه فیصلې کینې پیدا کوي، کینې. د دې جرګې خواله څه دی؟ اخري خبره دا واورئ. جرګه ولې لویه ده؟ په اسلام کې هم جرګه روا ده، په شریعت کې هم جرګه روا، ځکه دا مصالحت دی، دا ورورولي ده، سلا ده، روغه جوړه ده. د پاکستان په عدالت کې فیصله وشي، روغه جوړه رانشي. جرګه څه کمال وکړي؟ جرګه لانجم خلاصه کړي او فریقین لانجمار دشمنان راولي، د یو بل سره په یو درمن باندې کیني او غاړې غټۍ کړي. دا د دنیا په یو قانون کې دا خوبي نه. دا کمال صرف زموږ سره په جرګه کې دی. دې وخت کې د پاکستان په عدالتونو کې 2,80,000 لانجې پرتې دي. 2,80,000 لانجې، 2,80,000 لانجې به څو خلاصې کړي؟
نو خلاصۍ زمونږ ستاسو دا جرګه په وطن کې به هم جرګې کوو، په قام کې به هم کوو، په دې سلارزو کې هم کوئ، په کلو کې هم کوئ، یو بل ته اوږه ښکته کوئ. ګورې دا واورئ د دښمنو وخت نه دی، دا کشران په دښمنو ماړوئ. دښمني به وڅپیل او شینګرۍ ته به وخت او 20 کاله به هم خیرنې جامې اغوستې وي، د شینګرۍ نه به نه راوتو. یو ورځ نن موږ په کور کې نشو کېناستې، یو کشر د بازار نه نشي منع کېدی. دا د دښمنو وخت دی، د دښمنو زمانې تېرې شوي، د تجارت وخت دی، د ښه روزګار وخت دی، د ښه کور او د حجرې او د جومات او د کوڅې جوړولو وخت دی. او خدای جنت وطن راکړی، جنت دا وطن آبادول غواړي. دې غرونو کې خدای خزانې درکړي دي، د ځان لالچونه ګوره ډېر مه ګورئ. هر سړی وایي زما به څومره برخه وي، د کونډې رنډې یتیم او غریب خیال هم په دې کې وساتئ، د جومات او د مدرسې خیال هم پکې وساتئ. ډېره جزان شر په دې وطن کې، دا خزانې به خدای نور هم ډېرې کړي. د قام د خیر او د ډېرې برخې سوال پکې کوئ، نو انشاءالله دا جرګې